بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. راته هیواد والو، نن غواړم تاسو سره د کابل مبدهي سره شریکم، د کابل او د ولایتونو فعلا لپاره تاریخ د 1402 کال د 5 میاشتې د 20 تاریخ ده. راځم د کابل توضیح ته راځم، د ولایتونو توضیح ته راځم. فعلا کابل کې هغه کسان چې آنلاین ثبت نامونه کړي دي د هغې لپاره 4500 توضیح ده، او په ولایتونو کې 3600 ده. فعلا لپاره د کابل مبدهي چې ده د 1402 کال د درېمې میاشتې شپږم او پنځم کې ده. او کوم کسانو چې لا تر اوسه پورې په پنځم یا شپږم کې ثبت نامونه کړي دي، مګر تر اوسه لا بایومټریک ورځ نه مشخص شوې، نهي فرم ورځ نه مشخص شوې، منتظر اوسئ چې په دې هفتې په اخرو کې یا د بلې هفتې په اوله کې ورته تاریخ ورکړي. او په ډېر احتمال سره شته چې بلې هفتې په یکشنبه یا هفتې ورځ باندې نوی تاریخ ووایي. ارزګان چې د 1401 کال د 1525 کې ده، باغلي د 1402 کال د درېمې څلورم کې ده، بامیان د 1402 کال د اول 20 کې ده، بدخشان د 1402 کال د اول 23 کې ده، بغلان د 1401 کال د نهمې څلورم کې ده، بلخ چې ده د 1401 کال د 5 میاشتې د 20 کې ده، پروان د 1401 کال د شپږمې دویم کې ده، پکتیا د 1402 کال د اول 25 کې ده، پکتیکا چې د 1402 کال د درېمې شپږم پنجشیر د 1401 کال د اتمې دوه کې ده، تخار د 1402 کال د اول شلم کې ده، جوزجان د 1402 کال د اول ولسم کې ده، خوست د 1402 کال د اول 11 کې ده، د کندز د 1401 کال د اوومې میاشتې 14 تاریخ کې ده، سرپور د 1402 کال د اول 20 کې ده، سمنګان د 1402 کال د اول 20 کې ده، غزني د 1402 کال د درېمې میاشتې 20 کې ده، غور د 1402 کال د اول 25 کې ده، فاریاب د 1401 کال د 12 په 12 کې ده، فراه د 1402 کال د اول میاشتې 12 تاریخ کې ده، کاپیسا د 1401 کال د 12 11 کې ده، کندوز د 1402 کال د اول میاشتې 12 کې ده، کندهار د 1402 کال د اول 14 کې ده، کونړ چې ده د 1402 کال د اول 24 کې ده، لغمان د 1401 کال د شپږمې 14 کې ده، لوګر چې ده د 1402 کال 1402 کال د اول میاشتې 18 کې ده، ننګرهار د 1401 کال د 11 کې ده، نورستان د 1402 کال د 15 کې ده، نیمروز د 1402 کال د اول 14 کې ده، هرات د 1401 کال د 15 کې ده، هلمند د 1402 کال د اول میاشتې د 22 کې ده، او میدان وردګ چې د 1401 کال د 12 کې ده، زابل د 1402 کال د 5 میاشتې 18 تاریخ ته مبدهي رسیدلی ده. کوم ولایتونه چې لا تر اوسه بایومټریک کسان چې لا تر اوسه بایومټریک مشخص شوی نه ده، منتظر دي اوسېږي، تاریخ یې ورته ورکوي، حتما تاریخ ورته ورکوي، مقصد لري منتظر دي اوسي، انتظار دي وکړي. خصوصا کابل کسان کوم کابل کې کوم کسانو ته ثبت نامونه کړي دي، فورمونه فیل لپاره په کابل کې سیب دي، نو د دې منتظر اوسېږي، تاریخ ورته ورکوي حتما. دوستان چې سوال نه کړو، راځي د هغې سوالو جوابونو ته راځو، غواړي د هغې سوالنا جواب کنم. یک دوست ما سوال کرده بود، گفته بود که سایت فاریاب چی وقت باز میشه؟ احتمال زیاد فاریاب حدود 3 هفته بعد یا 4 هفته بعد، یعنی یک ماه بعد بخیر باز میشه. یک برادر ما سوال کرده که سایت پروان چی وقت باز میشه برای ثبت نام و تبدیل فرم. سایت پروان البته وقتی که پروسه آنلاین شروع شده فقط و فقط 2 بار باز شده، بار سوم که باز میشه به حدود 1-2 ماه الا 2 ماه بعد باز میشه. یو ورور بل سوال کړی د سلام، زه غواړم د خپل فرم د خوست ولایت ته تبدیل کړم، څه وکړم؟ زما اصلي ولایت خوست دی، خو اوس په کابل کې ژوند کوم. وروره که چېرته ستا تذکره د خوست اوسېږي او ته غواړې فرم تبدیل کړې خوست ته، نو په هغه صورت کې کولی شې چې ته فرم تبدیل کړې چې ستا تذکره د خوست اوسېږي، او که چېرته تا تذکره د خوست نه اوسېږي بیا ته یې نشې کولی تبدیل کړې. تبدیلي کې ګوره ډېر مهم نقاط چې دي یا مهمې خبرې چې دي، هغه ستاسو د سکونت او اصلي استوګنځای ده. که چېرته په تذکره کې هم اصلي استوګنځای خوست و، تاسې کولی شئ له کابل څخه خوست ته تبدیل وکړئ. که چېرته په تذکره کې هم فعلي ځای خوست و، هم کولی شئ څه وکړئ؟ خوست ته تبدیل کړئ. او هغه کسان چې په تذکره کې مګر فعلا اوسېږي، په پکتیکا کې اوسېږي،
او تذکره چې د خوست ده او فیلیزه کابل ده دا نشي کولای چې پکتیکا تبدیلی وکړي. هغه دوستان چې تذکره کې اصلي ځای هرات ده او دا فلم پوسیږي په کابل کې دا نشي کولای چې قندهار یا بلخ یا بل ولایت تبدیلی وکړي. فقط د تذکره مطابق بنده کولای شي تبدیلی وکړي. خب یک دوست ما سوال کرده است که سایت فورب چی وقت باز میشه که فرم خود تبدیل کنیم یا ثبت نام کنیم. خب سایت فورب که پیشتر گفتم که حدود 3 هفته یا 4 هفته یعنی یک ماه بعد بخیر یا یک ماه بعد بخیر باز میشه. یو بل ورور مونږ سوال کړی د ویلي دي چې سلام وروره په پکتیا ولایت کې ما په 1402 کال د اولې میاشتې 15 تاریخ کې ثبت نام کړی و مګر زما نوبت نه دی راغلی. وروره دغه پکتیا چې د البته دغه نوبدیهي یا تاریخ پوهنې نوبت لږ زري د سیستم کې ګډوډ ده کله مخکې کېږي کله وروسته کېږي کله 21م ته ځي کله بېرته 4م ته راشي کله مخکې شي. حتما تاسو تاریخ درکې درته بېغمه اوسېږئ نو منتظره اوسېږئ که دا هفته درنه کړه بله هفته کې حتما به تاریخ درکې درته او خصوصا د پکتیا دا مشکل سره مخ شوی دی. جوزجان هم دا مشکل لري د کونړ هم دا مشکل لري کله تاریخونه مخکې کېږي او کله وروسته کېږي کوم مشکل جدي نه ده. انشاءالله تاریخ ته ترقی منتظره اوسېږي. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته ښایسته ویډیوګانې جوړ کړو. برای معلومات بیشتر و کدام سوال دارین در زیر این ویدیو کامنت کنید که ما براتون ویدیو جور کنیم و سوال شما را جواب بدیم و چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. تشکر، زنده باشید.